نن سبا چې حق بیانې نو جواب کې تا ته دا ووایي څه ووایو اورېدلي دي که نه اورېدلي څه ووایو ته به ورته قرآن آیت ووایې بیا به یې ترجمه وکړي ته به ورته حدیث ووایې بیا به یې ترجمه وکړي ځان به ستړی کړي ګنټه به بیان وکړي دلایل به بیانې دی په اخره کې مختصر خبره به دې ختمه کړي یاره وایي څه ووایو موږ نه وایي لار څه شوه لار خطا شو زه دا منم چې څه نه څه درجې پورې خو تا چېرته یو ورځ دا ونوي چې ډاکټرانو لار خطا کړه او دا دې ونوي چې د ویزو رانه لار خطا کړه چې کوم ملک کې مزدوریانې ښه کېږي کوم کې ښه نه کېږي خو د مولیانو په مسله کې ته څه ووایم ټولې نه پوهېږي په پښتو باندې ته نه پوهېږي د یو عالم په بیان باندې چې هغه بیان کوي هغه ورسره آیت وایي هغه ورسره حدیث وایي هغه د صحابه کرامو اقوال وایي او یو عالم بیان کوي هغه وایي بزرګانو به دا وي او بزرګانو به داسې وي او زموږ مشرانو به دا وي او کتابونو به دا وي په دې کې تاسو فرق نه شئ کولی تاسو ته نو بیا دې څه مطلب دی څه ووایو که تا ته یو سړی دا ووایي چې د یو ریال نه 40 روپۍ جوړېږي وي ته دا ووایه یاره څه ووایو ګډوډي کړو چا ویلي څه ووایو نه ښه ورته پته ده چې ریال د روپۍ نه څه دی زورور دی ټماټر چیلي ټماټر نو دې دوکان ته مه ځه د ده سره حالانکه ټماټرو کیلو په 2 ریالې یا په 3 ریالې د 2-3 ریالو دپاره دی د یو دوکان نه روان شي بل ته لاړ شي دومره قدر یې د ټماټرو دی په زړه کې ها خو د دین مسله ورته بیان که نو دی ځان نه ستړی کوي چې د دې مسلې تحقیق وکړي په دې کې معلومات وکړي او لږ کښېني سوچ وکړي چې دا عالم څه وایي او هغه عالم څه وایي نه د دې ټیم ورسره نشتي مختصر جواب به تاله درکړي څه ووایو لکه هغه وایي ما نفقه کثیر مما تقول موږ په ډېرو دغه خبرو نه پوهېږو شعیب دا ته څه وایې نو شعیب علیه السلام اوس د دغه قوم نه دی دوی ښه پېژني د هغه په ژبه ښه پوهېږي خو داسې یو باطل بانه ده او عذر دی چې موږ څه ووایو موږ نه پوهېږو نو دا ټکی پرېږدئ څه ووایو تحقیق کوه الله تعالی عقل درکړی دماغ یې دله درکړي لږ سوچ او فکر کوه اوس که څوک تانه دا تپوس وکړي چې پیسې په سعودي عرب کې ښه ګټلی کېږي او که په بنګلادیش کې ښه ګټلی کېږي څوک به ګډوډ شي په جواب کې نه هلته ته بنګلادیش ته یا د ښو شادي ملکونو ته او یا ته چې مزدورۍ له لاړې شه سعودي عرب ته یا د انګریزانو یو ملک دی ته ووایم نو ته ما ته لازم وایي ځم سعودي عرب ته دومره لرې ملک ته ولې راځي وایي هلته پیسې ښه ګټلی کېږي دې ملکونو کې نه ګټلی کېږي دومره پسې لرې ځي او دومره پسې لرې ځي مور پلار دا به ګوره ته بیا په کلونو نه یې هېڅ خبره ده ښځه او بچي دا به ته بیا په کلونو نه یې هېڅ خبره نه ده خو چې څه راشي لاس ته ریال راشي ریال کې زور دی عالم مسلې ورته بیان کړه لږ لاړ شي دغه بل عالم سره هم کښېنه د ده دا مسله واوره حق واوره آمنا بمولانا زمونږ مولا چې کوم دی زمونږ په باندې ایمان دی بس هغه څه وایه ټیک دي ځکه چې 2 قدمه کې جومات دی بعض یو وخت کې موږ داسې ترتیب جوړ کړی و چې دا درسونه به داسې په مختلف جماعتونو کې وو نو بیا چې به کله بعض ملګري ما په درسونو کې ونه لیدو ما به دې تپوس وکړی که تاسو درس نه راځي وایي تاسو هغه جومات ته نه راځئ خیال هم دی ته هغه جومات ته نه راځي یعنې مطلب دا دی ته راشه بیان یې که موږ به ته کښېنو خو که دا وایي چې موږ درشو ته به بیان کړې نو دغه ګمانونو کې مه پرېوځه ځکه چې هغې دپاره خو محنت کول غواړي دغه سوچونو کې مه پرېوځه راشه زموږ د کور خوا کې چې کوم جومات دی په هغې کې هم هغه لرې نه هغه نږدې که په هغې کې دې بیان کوو موږ ټول به ته کښېنو خو که ته دا وایې چې موږ دې خورای شو او خرچه وکړو
او پیاده راشو مسافه چې دی سفر وکړو یا په ګاډي کې راشو یا خرچه وکړو یا پیټرول ولګو یا ډیزل ولګو نو بیا دا د خلکو محبت دی د دین سره 2 روپۍ نه ورکوي په دې باندې د پوهېدو دپاره را به شي زموږ دې ملګرو ته اکثر وایي دا کوم چې خاص ملګري میموري کارډ نشته دی میموري کارډ هسې میموري کارډ هسې د اسمان نه خو نه راولېږي میموري کارډ چې ته درسونه علي دا په بازار کې میلاوېږي بیا دې ډکول غواړي نه نه ما وایي که چې ته 2 میلاوېږي زه به دا د دین زده کوي میموري کارډ پوره په 15 ریاله یو ملګري وي ما سره میموري کارډ دی که څوک راغلو دا خلک ټول لا جمع شو چې بیا پته ولګېدی چې بهی دا خو پیسو والا دي یو میموري کارډ په پیسو دی بیا دغه سره 2 که 3 کې حساب ولاړ دین موږ داسې زده کوو دا د دین قدر دی که 10 ریاله لږي بیا پکې نه یو که 100 ریاله لږي بیا پکې نه یو را به شي ما پکې زه خو ډېر راځي خیراتي حج دی ته نه دی معلوم خیراتي حج کپیل چې اقامه درې نوي کوي څو وړې او څنګه وله وړې یو ټلیفون درته وکړي راوړه وایي 15 زره راوړي چې اقامه نوي کړو او د ځمکه او اسمان یو کې ځمکه او اسمان او 15 زره پیدا کړي او هغه ته یې کړک نوټونه وشماري بیا راشي وایي زه شکر دی چې نوي شوه ښه دلته اوس خو د هر کال حج اجازت خو نشته ګره قانونا د هر کال اجازت هر کال د حج اجازت نشته نو 15 کالو کې د یو حج اجازت ورکوي ته 15 کاله کې یو حج په پیسو نشي کولی ته که هر کال 1500 ریاله سیټ کال یادوم ګورې میاشت مې نه دی ویلي که ته هر کال 1500 ریاله سیټ ته کې 15 کالو ته حساب وکړه 9000 ریاله شو ښه ښکلی حج پکې